نازي اقبال او جاوید پیزا د طلاق په پریکړه پښیمانه شوي. سلام او مینه مې قبول کړئ دوستانو. د ویډیو شروع کېدو مخکې زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. تیره شپه د پښتو ژبې وتلي سندرغاړې نازي اقبال له خپل خاوند جاوید پیزا څخه د کورني تاوتریخوالي له کبله طلاق واخیستو او خاوند یې هم طلاق ومانه. خو نن یو ځل بیا دواړو په خپله پریکړه باندې پښیمانه شوي او وایي چې په خپلو کې به د ګډ ژوند کولو پریکړه بیرته د مذهبي احکاماتو له مخې کوي. په ټولنیزو رسنیو د نازي اقبال او د هغې د خاوند جاوید پیزا ترمنځ د طلاق د ویډیو د خپرېدا وروسته دواړو پریکړه کړې چې په خپلو کې به بیرته د ګډ ژوند کولو پریکړه د مذهبي احکاماتو له مخې کوي. په خپره شوې ویډیو کې ښکارېدل چې نازي اقبال له خپل خاوند جاوید پیزا څخه غواړي زه نازي اقبال په خپل هوش او حواس کې په خپله جاوید پیزا نه طلاق اخلم، زما نور د ده سره ژوند نه تېرېږي. جاوید پیزا هم په ځواب کې 3 ځلې خپلې مېرمنې ته د هغې په خوښه د طلاق ورکولو نوم تکرار کړ او طلاق یې کړه. د طلاق د ویډیو د خپرېدا وروسته نازي اقبال او جاوید پیزا امریکا غږ ډیوي راډیو ته ویلي دي چې دوی په خپله پریکړه پښیمانه دي. دواړه وایي په ژوند کې له موږ نه یوه ستره تېروتنه شوې ده او په جذباتو کې دغه پریکړه کړې ده، ځکه دواړه ماشومان لري او نه غواړي چې د ماشومانو ژوند یې په دې پریکړه تریخ شي. د اسلامي قانون له مخې هم یو مسلمان خپلې ښځې ته د 3 طلاقونو ورکولو اجازه لري چې د طلاق توري 3 ځلې پکې تکرار کړي. دوی هم په دې ډول سره له یو بل جدا شوي دي. نازي اقبال او جاوید پیزا وایي چې له دغې تېروتنې وروسته یې له دیني عالمانو هم پوښتنه کړې چې بېلابېلو عالمانو ورته د حل لاره چاره ښودلې ده. د نازي اقبال او جاوید پیزا په وینا ځینو دیني عالمانو ورته ویلي چې په اسلام کې په یو ځل 3 طلاقه یوازې 1 طلاق حسابیږي او څوک وایي چې 3 طلاقه هم 3 طلاقه حسابیږي. خو هغوی وایي چې د مشهوره عالمانو څخه به په دې هکله فتوا ترلاسه کړي او څه چې د اسلام حکم وي هغه ته به دواړه غاړه کیږدي. په ویډیو کې د نازي اقبال له څېرې ښکارېدل چې د دوی دواړو ترمنځ طلاق د کورني تاوتریخوالي له امله رامنځته شوی دی. داسې هم ویل کېږي چې په پاکستان کې د دواړو ترمنځ ځینې اختلافات هم رامنځته شوي وو چې وروسته د یوې جرګې له لارې حل شوي دي. څه وخت وړاندې نازي اقبال د خپلو اولادونو سره یو ځای د پلازمینې اسلام آباد څخه د لندن په لور تللې وه او هلته له خپل خاوند او ماشومانو سره میشته شوې ده. نازي اقبال او جاوید پیزا اوس د طلاق ستونزې لپاره د امریکا غږ ډیوه راډیو خبریال فاروق پراق د دوی ترمنځ درېمګړی ټاکلی دی تر څو د دغه مشکلاتو د هواري هڅه وکړي او یو ځل بیا سره ګډ ژوند پیل کړي. دوستانو دا و د نازي اقبال په هکله تازه معلومات چې تاسو سره مو شریک کړل. مهرباني وکړئ ویډیو در سره ضرور لایک کړئ او له نورو معلوماتي او ښایسته ویډیوګانو لپاره در سره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.